ښه راغلاست. نن ورځې بحث مو هم د کابینې د جوړښت په تړاو دی. په بحث کې راسره سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد اکبر جان پولاد دی. سلام ستړي مشر پولاد صاحب، ښه راغلاست خپرونې ته. پولاد صاحب، پیل به له دې وکړو چې ستاسې په آن کابینه به په څومره وخت کې بشپړه شي؟ ګورئ، مهمه دا نه ده چې په څومره وخت کې بشپړه کېږي، مهمه دا ده چې دا کابینه د افغانستان لپاره ده او که دا د هېوادونو او سببکونو د اشخاصو یو کابینه ده او هغه کابینه ده چې په افغانستان کې د بهرنیو استخباراتو د لوبو لپاره زمینه برابروي، یو ضعیف حکومت به وي او هغه حکومت به وي چې د افغانستان خلکو ته خدمات نشي رسولی. دا چې کله جوړېږي نه جوړېږي، دا د افغانستان د خلکو په درد بدن خوري دا کابینه. د کابینې کارونه ولې ورځ تر بلې ځنډېږي؟ ستاسو په آن دا یا تر اوسه هم د عبدالله او د اشرف غني ترمنځ کړکېچ لا پاتې؟ ګورئ، دا یوازې د عبدالله لخوا نه مخالفت نه دی. تاسو پوهېږئ چې د عبدالله په وجود کې د روسیې، ایران او پاکستان د هېوادونو ډلې راټولې دي. هغوی هر څوک غواړي چې خپله یوه غوښنه برخه په دې کې ولري او اساسي پوسټونه ترلاسه کړي تر څو خپلو هغه بهرنیو بادارانو ته دوی وکړی شي چې خدمات وړاندې کړي. او بل دا چې هغوی هم د دوی نه هیله کوي چې دوی باید مقاومت وکړي او ښه غوښنې چوکۍ ترلاسه کړي. یعنې اساسي مشکل د کابینې د ځنډېدو په تړاو باندې یوازې همدا خبره ده؟ سیاسي مشکلات په کور دننه نور څه نشته؟ د امتیازاتو خبره ده. دلته د افغانستان د جوړولو، د افغانستان د کې د یو ښه حکومتولۍ مسله اصلا مطرح نه ده او هغه وخت چې کله اشرف غني غوښتل مقاومت وکړي په هغه ځای کې د مسله باندې مسله مطرح وه، خو تاسو ولیدل چې روسانو او امریکایانو او نور ځینې هېوادونو لکه پاکستان او ایران په مسکو کې په دې باندې تفاهم وکړ چې په افغانستان کې به یو عامشمول حکومت رامنځته کړي. په عامشمول په دې معنا چې یعنې د ټولو هېوادونو لکه څنګه چې په بون کې دوی د افغانستان ملي حاکمیت تقسیم کړی و، دلته هم دوی سره تقسیم کړو او په دې دپاره چې دغه تعهد ورسېږي. ډېر په بېحیایګۍ سره د امریکا سفیر جان باس د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوله. تاسو ښه پوهېږئ چې افغانستان خلک نور دغه ډلې نه غواړي چې په افغانستان کې حاکم اوسي. دوی د ټکنو د لارې ته خلکو ته ځواب ورکړی و، ولې بیا هم تاسو ولدئ زموږ ټکنې بدنامې کړې، زموږ ملي حاکم یرغمل کړلو او هغه یې رانه لوټ کړلو. نن یې بېرته بیا خپلو بهرنیو استخباراتو خپلو هغه د لاس آلو ته بېرته تسلیم کړلو. پولاد صاحب، تاسو په تېرو خپلو خبرو کې وویل چې تر هر څه مهمه دا ده چې دا کابینه څه ډول یو کابینه ده، همشموله ده او که نه. خو د دې تر څنګ یو مهم ټکی دا ده چې باید ژر تر ژره دا کابینه وټاکل شي تر څو چې په کارونو باندې پیل شي. نو په دې شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې څه فکر کوئ کابینه به په څومره وخت کې وټاکل شي؟ دا کابینه د کار دپاره نه ده، دا د سیمې هېوادونو او د زبرځواکونو د استخباراتو غونډه ده د افغانستان په ملي حاکمیت کې. دا د کار دپاره نه ده. هېڅ هیله مه کوئ چې دا کله ټاکل کېږي او څنګه ټاکل کېږي، دا به ستاسو په درد وخوري. دا د افغانستان په درد نه خوري، دا د افغانستان دپاره یو بل ناورین راوړي. دا به لکه څنګه ناورین؟ له کوم اړخ نه ناورین؟ ګورئ، ناورین دا دی چې موږ په شلو کالو کې همدغه د ویش ډلو ټاکلو اول د افغانستان ټوله شتمنۍ لوټ کړې. دوهم دا چې پرې نه ښودلو چې افغانستان کې یو قوي نظام جوړ شي او دلته د قانون حاکمیت رامنځته شي. دلته موږ اساسي بنسټیزې پروژې ترسره کړو تر څو د افغانستان خلک ډوډۍ ولري، دلته ملي عزت مفقود شي. دوی په هیڅ صورت نه پرېږدي. دوی تاسو ولیدل چې څنګه دوی په بېحیایګۍ د پاکستانیانو، ایرانیانو او روسانو او امریکایانو ګټې مطرح کوي د افغانستان په وجود کې. یعنې دا د افغانستان د خلکو دپاره نه دي، بلکې دا د هغه هېوادونو چې دوی روزلي دي د هغې په سیمه کې د دوی د لوبو د پرمختګ لپاره دا کار وکړي. تاسو پوهېږئ چې د افغانستان جګړه ولې نه ختمېږي؟ دا دې خاطره چې دا ټول هېوادونه غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي او دا اهداف تر هغو چې دا جګړه دوام لري دوی به د دې اهدافو لپاره کار کوي. او تر اوسه هېڅ هېواد دغه چې په افغانستان کې مداخله کوي خپل کسان روزلي، دوی خپل اهدافو ته نه دي رسېدلي. جنان دوی داسې یو بهتر په کار دی چې دغه اهدافو لپاره ابتکار وشي، هغه جګړې وي، هغه امني وي، هغه یو ضعیف نظام. نو په داسې اوسني شرایطو کې څه ډول یوې کابینې ته موږ اړتیا لرو؟ ګورئ، موږ اول خو د افغانستان ملي حاکمیت د اساسي قانون پر بنا د افغانستان خلکو پر تعلق لري. چاته چې رایه ورکړل شوله هغه د دې مسؤلیت لري چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په ځواب په بدل کې داسې کابینه جوړه کړي چې هغه افغانستان کې ثبات راولي، اقتصادي ثبات، یعنې په کل کې ثبات راولي او په عین زمان کې د قانون حاکمیت رامنځته کړي، عدالت رامنځته شي. دلته د افرادو حقوق باید تامین شي، نه دا چې موږ خلک په د قوم
سام ته د همشمول په نامه باندې خلکو لاسونه پکې تړو او د بهرنیو استخباراتو اجنټانو ته په لاس ورکوو چې دا د مشر یې او حال دا چې هغه تر ټولو زیات ظلم په هغه باندې کوي. په هغه خدمات غواړي، د افغانستان خلک یو باعزته نظام غواړي، د قانون حاکمیت غواړي. موږ د دغه خلکو په وجود کې ناممکنه ده. تاسو وینئ چې غل پرون تر اوسه په سرنولیو کې دوی غلي دي، دوی شلي دي، هغه ولې هغه د کابینه کې وزیران کوي. دا نو څنګه به دوی د افغانستان لپاره خدمات کوي؟ دوی مشهور غله دي، دوی مشهور مافیا غړي دي، دوی مشهور د بهرني استخباراتو پر تړلي کسان دي. څنګه دوی کولی شي چې د افغانستان لپاره کار کوي؟ ناممکنه خبره ده. یو څوک چې یو وارې فساد یې وکړلو، د هېواد خرڅ کړلو، نو هغه بیا دلته د هېواد مالک کیدی نه شي. هغه د دې هېواد د کور نه د غل دی، د دې نه هر څه وړي. بنان دا د افغانستان د خلکو په درد نه خوري. دا کابینه دا به افغانستان ته نورین راولي، دا به د افغانستان خلک لا نور وږي کړي، نور به یې په مصیبت کړي، نور به یې متفرق کړي. نو زه ډېر ډارېږم چې دا د بهرنیو په موږ باندې یو بله نورین د وختون لپاره تصمیم نیسي. پولاد صاحب، ستاسو د خبرو مطلب یعنې د کابینې په ټاکلو کې د بدلون هېڅ تمه نشته او یوازې مشخص کسان به بیرته یوازې د څوکۍ بدلون به وي. ګورئ، غل په پشه باندې څوک غوښه نه ساتي. دا هغه غله دي چې افغانستان لوټ کړی. دا هغه څوک دی چې افغانستان ته د بهرنیو استخباراتو ادارې راوړي دي. دلته 2 شپېته استخباراتي شبکې چې فعال دي، همدغه خلکو په وجود کې فعال دي چې کله د ټاکنو په وړاندې مخالفت وکړو، بیا د حکومت جوړولو په وړاندې مخالفت وکړو، د ټاکنو د پایلو په وړاندې مخالفت وکړو، بالاخره چې خپل ځان ته د غوښینه برخه په حکومت کې پیدا کړه د خپلو بدرانو په هغه د لارښوونه. دا خلکو نه تاسو د افغانستان د جوړولو، د افغانستان خلکو د خیر رسولو هیله دا اصلا په ځان باندې ملنډې وهل دي. چېرې کې موږ د امریکایانو نه د عربانو نه عبرت واخیستلو چې پرون ټول یو څو پوسټې مړ کړو، نن د ټول امریکا ته په لړزه ده او نه شي کولی چې ګټې فرق وکړي. موږ لکه چېرې کې د خپل حاکمیت په لاس کې ونه کړو، همدغه جاسوسانو، د خاینانو، وطنفروشانو، دغه غلو ته ځواب ورنه کړو او ټول یو ځای قیام هم ورنه کړو. دا ملي حاکمیت موږ بېرته نه شو راګرځولی خپل لاس کې واخلو. موږ هڅه وکړه چې یو معلم راولو، رئیس جمهور کو تاسو وګورئ چې څومره فشار پرې راغلی. د دې هدف ته فشار پرې راغلی، د نظام په سقوط یې تهدید کړی و. بنان دلته اوس ملت باید خپله پرېکړه وکړي چې څنګه د خاینانو، وطنفروشانو او د بهرنیو اساسو ته ځواب ورکړي. پولاد صاحب، که د دې مشخصو اشخاصو پر ځای داسې کسان چې وټاکل شي چې هم یې وړتیا وي او هم آزاد وي او هم د خلکو د رایو په مطابق باندې راغلي وي کابینې ته، نو مثبت تغییرات به یې څه وي؟ پولاد صاحب زما غږ اورئ؟ اول خو چېرې کې دوی رښتیا افغانان ووایي، دوی به پرېښي وایي چې د افغانستان هغه څوک چې جنایي دوسیه نه لري، هغه څوک چې ستاسو غږ اورم، خو زه ستاسو ما غږ لرئ؟ بلکل، اوس مو غږ سم شو، مهرباني. بلې بلې پولاد صاحب، زما پوښتنه دا وه چې که اوس هم کوم کسان چې مشخص یو په څوکیو کې ناست دي، د هغوی پر ځای او د هغوی پر ځای هغه کسان چې د خلکو په رایو باندې راغلي وي، هغوی په کابینه کې وټاکل شي او هم یې وړتیا ولري، نو مثبت تغییرات به یې په ټولنه باندې څه وي؟ ګورئ، یو شی درته وایم، هغه څوک چې د هېواد سره مینه لري هغوی تاسو پوهېږئ چې اوس د صحنې نه ایستل کېږي. زه پرون ما یو چا په هکله پوسټ کړی و چې هغه به وزیر شي، هغه د ترڅه یې بېرته ځان کړی دی چې زه نه کوم وزارت. یعنې حتی ښه خلک اوس د دوی د دغه ترکیب او یا د دغه ډلې په منځ کې ډارېږي چې راشي، زه ډارېږي چې هغه بیا به بشمه. یعنې دومره خلک یې ډاډولي دي که چېرې یو شریف سړی غواړي چې مقرر هم شي چې حکومت یا رئیس جمهور هڅه وکړي، یعنې هغه د ډاره نه شي راتلی. یعنې موږ یو قوي بدلون ته اړتیا لرو. یا که چېرې کې په دې ډول نه وي، یعنې مطلق هغه د معاونین دي، هغه مسلکي خلک، هغه د بااستعداده خلک او متعهد خلک
چې د افغانستان ته متحد دي هغه د معاونینو مرته مقرر کړي د جمهور ته ملاتړ وکړي تر څو د ونه شي کړای چې هغه د خرابۍ وکړي یعنی یو لاره دغه هم ده ولې بله لاره دا ده چې د ولسمشر تر شا ملت ودرېږي او پرې نږدې چې دا خلک خرابۍ وکړي او یا دا چې بعدي کې زر اصرار ولي اکثر د صحنې نه وبس ځکه دا مشهور غله دي او د دوی لاس نه درېږي دوی غلا کوي سبا باید بېرته هغه د ترنګولۍ ته معرفي شي او چې دوی هغه موږ د دوی نظرونه خلاص کړو پولاد صاحب کوم خلک چې تر اوسه ټاکل شوي دي ستاسو په اند آیا د خلکو د غوښتنو په اساس او که یوازې د څوکیو بدلون خبره وه ما تر اوسه داسې یو څوک نه دی لیدلی چې هغه د افغانستان د خلکو په غوښتنه باندې مطرح شوی وي یا په لیستونو کې وي یا دا چې هغه د کوم حکم امضا شوی هماغه پخوانی مورد دی چې هلته یې غلا کړې ده دلته یې راولي هلته یې هغه د چون حکومت نشي کولای صحنې نه وباسي ځکه چې دلته د دوی هغه د بهرني ملاتړي ډېر مطرح دي هغوی کولی شي افغانستان د کلمات وروسته داسې یو څوک نه دی لیدلی چې هغه د افغانستان د خلکو په درد وخوري یا دا چې په افغانستان کې د خلکو خدماتو تورمندي ولري هغه پرته د غلۍ نه بل هغه د مهارت نه لري هغه پرته د چې خپل بادار ته کار وکړي بل هېڅ هغه تورمندي نه لري که ته همت وي همت لرلی ولې ځان ته د ځان دپاره ډوډۍ پاکه پیدا کړي څه به د افغانستان دپاره بیا خدمت کوي یعنې ستاسو په اند ستونزه اوس چېرته ده ستونزه ګورې د بهرنیو استخباراتو د اجنټانو په وجود کې ده چې هغوی د افغانستان په داخل کې فشار راوړي تر څو د بهرنیو استخباراتو هغه شوم پلانونه چې هغه یو ضعیف نظام باید وي ضعیف حکومت باید وي هغه پلي کړي او د ضعیف حکومت په وجود کې جګړه دوام کوي او جګړې په دوام کې د سیمې او د هیوادونو او د زبرځواکونو اهداف د عملي کېږي یعنې یو قوي افغان بلکل ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه پولاد صاحب اوس هم راګرځو د خبرونو دوام